امن څراغونه بلو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد امن څراغونه بلو په اتحاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو کتونکو. دا وخت منګه د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ ته پر لاره یو. هلته مو یوې یتیمې کورنۍ ته څه مرسته برابره کړې غواړو هغه مرسته هغه یتیمې کورنۍ ته ورورسوو. تر پایه موږ سره مل اوسئ. هیواد کی باد مینې تخم وکړو هر ځای هیواد کی باد مینې تخم وکړو هر ځای هیواد کی باد مینې تخم وکړو هر ځای هیواد په شریعت سمسور. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته او د یتیمې او مستحقې کورنۍ ته د نصیر خیریه بنسټ د لوري مرسته راوړې ده. په مرسته کې اوړه شامل دي، غوړي شامل دي، لوبیا او نور بعضې خوراکي مواد دي او د ژمي لپاره یو بخاري او همداشان د ژمي لپاره څه پوښاک دي، سکورتۍ او جورابي وغیره پکې شامل دي. د افغانستان ګوټ ګوټ د یتیمانو نه ډک ده او موږ ته پکار دي چې خپل چم کاونکي په یتیمانو باندې خیال وساتو. د یتیمانو کفالت په موږ او تاسو ټولو حق ده او د یتیم کفالت په اسلام کې غټ اجر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انا وکافل الیتیم فی الجنه کهاتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه او د یتیم کفالت کوونکی په جنت کې دغسې نږدې وو لکه دغه دوه ګوتې مبارکې ونیولې، دومره بسې نږدې. سبحان الله. په دې حدیث کې د موږ لپاره د مسلمانانو لپاره ډېر غټ بشارتونه دي. د هغو بشارتونو له جملې څخه یو دا ده چې د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې او بیا په جنت کې به ټولو نه زیاته لویه خبره دا ده چې په جنت کې به د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره او د هغه تر څنګ به وي. نو د یتیم کفالت کوونکي لپاره دومره غټ اجرونه دي. افغانستان ډېر یتیمان لري او هر څوک باید خپل نږدې یتیمانانو باندې خپل وس مطابق خیال وساتي. نصیر خیریه بنسټ هم په همدې نیت د یتیمانو کفالت تر خپل وسه پورې کوي. تاسو هم کولی شئ چې د نصیر خیریه بنسټ له طریقه د یتیمانو کفالت پر غاړه واخلئ. انشاءالله العزیز نصیر خیریه بنسټ به ستاسو حق اصلي حقدار ته وسپاري. ډیره مننه. علام آباد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې بل مؤمن بنده د لوږې پر مهال موړ کړي الله تعالی به آخرت کې د جنت په میوه موړ کړي او څوک چې د بل مؤمن بنده تنده ختمه کړي الله تعالی به آخرت کې په خالصو مهر شویو صفا شرابو سیراب کړي. رواه الترمذی فی سننه.